زما خیال دی چې بل فلم را روان دی او زه پکې هیروین یم او زه پکې هیرو یم. داسې فلم به درله جوړ کړم، داسې فلم چې ټوله دنیا به ځان ته حیرانه کړو. او د دې فلم نوم به څه وي؟ د بدماشانو پلار. مزې کوه مزې کوه مزې مزې مزې. او بے غیرتا تاله شرم نه درځي؟ وټه پوسا دا زما عزت زما حیا او زما زړګی دی او دا ته پکې لا څوک راغلی؟ بند کې لکه دا دکانونه مکانونه ولې اوئ ته دومره غټ بدماش راغلی چې زما په لار کې ولاړې. مکټ یا لکه دا زه درته سویم او دا ته څه کې دا غرونه لکان په والو والو مړه نه نو څه وکړم په سر یې سور کړم کله دې بلډینګ نه بار ولمه کله وې داسې وکړه کله وې هغسې وکړه زمړه یا لکه یم دا ډایرکټر دی او کظیم که دومره نرې که نه نو راشه په خپله وکړه چې پته درته د ځان پرم د ځان پرم د ځان پرم د خلکو تماشې کوه مزې کوه مزې وایم دا فلم به کله ختمیږي؟ ولې سیټ صاحب؟ ولکن تاسو خو ماته 100 لکه روپۍ یادې کړې وي 80 لکو نه خبره ور واوښته او د فلم د ختمېدو څه پته نه لګي. وایم پروډیوسر صاحب دومره م زړه ونه وهي ګوره ورته دومره پیسې به پرې راغونډې کړو کله دا فلم چې په سینما ولګي ویم په بورو بورو به کور ته یوسي غمونه ونه کړي زړه ډاډه کا صحیح ده نو.